دوه شپې ځان سره یادې ساته په ذهن کې یوه شپه چې ته د دې بچو سره تېرې ملګرو سره تېرې او سم خوشحاله او پیسې کته پیسې بره دنیا مې دومره وګټله دومره را پاتې شوه کلي ته به په پلانې ورځ ځم په پلانې تاریخ ځم پلانې ځای کې مې ځمکه واخېسته او هغه باندې به کور جوړو واده مې سبا دی او پروګرام بل سبا دی دا یوه شپه ده دویمه شپه د مړو په منځ کې غلی به پروت دی ظاهري به غلی الله عالم چې په قبر کې به دننه سي دا به په هغه ټیم بیا پته لګي سبحان الله دې خبرې ته ما سوچ کړی تاسو به هم سوچ کړی انشاءالله دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر یو اعلان موږ به لاکو کې جومات کې اعلان کوي کنه الله هم به پلانې مړ دی یو اعلان نه د مرګ د قبر پورې چې کوم سفر دی د ګنټې نه هم کمي هلکه خاوره پرې واچوه ته دغه لرګي راوړه پلانې راوړه سلیپر راوړه هلکه داسې دغه شان وینځه اوچتې که دې خوا یې که اخوا یې که قصه ختمه صبر ورته وکړي دا ملک و صبر ته ضرورت نشي کوزوی قبر ته صبر ورته وکړي دا عالم و نیک سړی و بیانونه به یې کول دیني بیانو پرېږده کوزوی قبر ته صبر ورته وکړه مجاهد دی قبر ته یې کوزوه صبر ورته وکړه مالدار یې قبر ته یې کوز که صبر وکړه واړه واړه بچي به یې جاړي قبر ته یې کوز که صبر وکړه ښځه به یې جاړي قبر ته یې کوز که صبر وکړه بوډۍ مور ورته دروازې کې ولاړه ده چې جنازې راوته د سترګو نه اوښکې روانې دي زما زوی چېرته وړي صبر وکړه دې ته لږ کښېنه قبر ته یې کوزوه رسول سلم وایي چې کله مړی وشي اسرعو بالجنازه دا جنازه زر زر وړئ سبحان الله چې قبر له ویسي یعنی دې خاورو اچولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشۍ ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره دا قبر دله په یو څو منټه کې ډکوي ناشنا خبره چې ما ته اوس ته کومه کوله هغه دا ده دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر ختمیږي چې ته څنګه مړ شوې که نه دا نوم د ته هم څوک نه اړي دې ته چې ته سوچ کړی مړ شو مړی کوم ځای کې دی جي مړی مه وایه پلانې صیب وایه صیب مې بلر کوه مړی کوم ځای کې دی هغه مړی به څه ټایم راوباسي داسې مه وایه محترم سړی و مشر سړی و سپین ږیری و اخوا شو مړی راوباسه دا مړی قبر ته کوز کړه دا مړی د دغه ځای نه راواله مړی د دې ځای نه که مړی دې نوم خو ته وایه که نه و یار څه دې تلي نوم ته ملا ته لا په دې سوچ کې چې ښځه به وي او بچي به وي او جیداد به وي دا هر څه ختمي دا نوم د ته څوک نه پرېږدي ستا دا نوم نه دی دا هم تا ته څوک نه پرېږدي نو یوه شپه دغه ده چې په تا باندې مرګ راشي او بیا روان شي د مړو طرف ته سبحان الله زنکدن په وخت کې دوه قسمه خلک الله یې تذکیره کړې په قرآن کې اولنی قسم الله سبحانه وتعالی څه وایي إن الذين قالوا ربنا الله يقينا هغه کسان چې دا خبره کړې ده چې رب زموږ الله دی ثم استقاموا عليه او به ژوند په هغې باندې تېر کړی تتنزل عليهم الملائکه الله وایي ملایک راکوزي کوم ټیم کې چې دنه ساخ تتنزل عليهم الملائکه وی ورته څه دي د غوږ کولاو کوي ألا تخافوا ولا تحزنوا مه یریږئ په هغه څه باندې څه چې را روان دي او مه خفه کېږئ په هغه څه پسې چې درنه پاتې شو ولې وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون او ملائکو ته وایي موږ تاله د هغه جنت زیری درکوو د څه چې الله لوز کړه خفه کېږه مه د شاته چې ستا د بچي دی الله به دوی حفاظت کوي د ستا د ښځه چې الله حفاظت کوي ځکه چې کله مور پلار نیکاني الله له بچي نه ضایع کوي